د لومړنیو نتایجو د اعلان یوه ورځ وروسته نن ډیر شکایتونه ثبت شوي دي. اکثریت شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم دي. موږ یې د همدې ټیم یو غړي طوفان وزیري صاحب ته بلنه ورکړه چې د کابل سټوډیو کې موږ سره دی. وزیري صاحب ستړي مه شئ، پروګرام ته یو لنډه پوښتنه کوم، څومره شکایتونه ستاسو ټیم ثبت کړل نن او په کوم اړوند دي؟ مننه اشنا صاحب، تاسو ته او د اشنا تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې ته او د سلامونه وړاندې کوم. بله شکه چې ټاکنې یو اساس پړاو ته داخل سوي دي چې په هغه اړوند باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو شکایتو کمیسیون به ټولو هغو شکایتونو ته رسیدګي کوي چې د مختلفو ټیمونو لخوا څخه دوی ته رسیږي او هغه مستند اسناد دي. د هغه په اړوند باندې موږ نن 4000 شکایتونه په مختلفو اړخونو کې ثبت کړل چې دغه په مختلفو کټګوریو کې وي چې مهمې کټګورۍ دا وي چې 1,20,000 رای چې هغه د وخت نه د مخه او د وخت نه وروسته دي، د هغه په اړوند باندې 1,30,000 رای چې هغه ډیوایسونه سرور ته داخل سوي وه چې هغه ډیوایسونو په یوازې مخکې نور ډیوایسونه دخیل وه او دا د یو بل ټیم لخوا څخه یعنې د دولت جوړونکي ټیم لخوا څخه دا ډیوایسونه په تقلبي ډول سره ډک سوي وه او هغه سرور ته داخل سوي وه د اس ډي کارت له طریقه څخه. او بله برخه هغه شکایتونه په هغه ارتباط باندې وه چې کوم تکراري عکسونه وه چې د هغو معیار متاسفانه ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملو کمپنۍ ته فیصدي 65% ورکړی و، حال دا چې هغه سټنډرډ چې دی هغه باید 50% اوسیږي. د بلې خوا څخه په هغو محلونو باندې چې هغه اصلا په سرور ته یا درملو کمپنۍ ته نه دي ورکول سوي، هغوی هېڅ ډول بایومټریکي معلومات نه لري چې هغه 291 محلونه دي چې د هغه پر اساس باندې پرون بله ورځ ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغو محلونو پر اساس اشرف غني بریالی اعلان کړي. هغه دغه لپاره خیالي محلونه رامنځته کړله چې دغو خیالي محلونو د 291 محلونو ټول رای چې د 27,641 رایه ده چې دغه د جملې څخه 24,403 رایه د اشرف غني ده او 3,208 رایه د نورو کاندیدانو ده چې دغه 4,403 رایې ور اضافه کړلې تر څو دغه 3 لکو تقلبي برسیره چې اشرف غني باید 50 جمع یو پوره کړي. زه فکر کوم چې دغه اعلان زه پوهېږم ما هغه اصلي جواب مې واخیستو چې کوم مهم شکایتونه تاسو ذکر کړل، اورېدونکو مو واورېدل او چون 4,000 شکایت دي، وخت به ډېر ونیسي، وخت زما کم و، ځکه داسې ښکاري ستاسې د څرګندونو نه او ستاسې د ټیم د مشر د څرګندونو نه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون فیصله تاسو ته قابل د منلو نه ښکاري. اوس څومره تمه لرئ چې ستاسو شکایتونه به په وخت او دقیق وڅېړل شي د ورته یو بل کمیسیون د خوا نه؟ بالکل د لومړنۍ پایلو اعلان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه دا موږ د ولسواکۍ پر ضد د جګړې اعلان بولو چې کمیسیون وکړي او د کمیسیون ټولې پریکړې یعنې ډیری پریکړې چې د 101 پریکړې څخه بیا تر 115 پریکړې پورې چې اکثره د خپلو طرزالعملونو او قوانینو لوحیو خلاف وه، موږ په دې اړوند باندې شکایتونه کړي دي او مستند اسناد شته او ډېر وضاحت لري چې دوی د خپلو قوانینو تمه لرئ چې ستاسو شکایتونه به درست وڅېړل شي؟ په همدې اړوند باندې موږ د ټاکنو د شکایتو کمیسیون سره یو ګډه غونډه د ټولو نمایندانو او دواړو کمیسیونونو او بینالمللي ټولنې د استازو په منځ کې مو درلودله چې په هغه نتیجه کې د شکایتو کمیسیون رئیس 1,02,000 رای چې د وخت څخه مخکې او وروسته سوي دي هغوی دا باطلې وګڼلې او دا یې وویله چې دا زموږ لپاره د منلو وړ نه دي. او په نورو اړوند باندې 1,20,000 رای باندې مو ویله چې دا باید دغسې یعنې ځانګړي تفتیش سي. موږ وایو زموږ اعتماد په شکایتو کمیسیون باندې په هماغه غونډه کې ډېر سو. زموږ امیدواري دا ده چې د شکایتو کمیسیون ټولو هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي چې هغه د قانون پر اساس دي او دوی د خپلو طرزالعملونو قوانینو او لوحیو پر اساس باندې پرېکړه وکړي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس نه نیولې تر ټولو کمشنرانو پورې په مستقیمه توګه د دوی خبري کنفرانسونه او
بیانونه اوریدل. تر ډیره ستاسو په ټیم باندې هم شکایت دی چې تاسو په ډیرو ځایونو کې زورواکي کړې ده، مرکزونه د رایو تاسو بند کړي وو، تاسو اجازه نه ده ورکړې چې کمیشنران په خپل رقم کار وکړي. دویم دا چې ټول کمیشنران د یو ټیم خلک نه وو، د هر چا نمایندګان په هغې کې ناست وو، ټولو په یو ځای نظارت کوو. بالاخره تاسو د دې سبب شولی ستاسو ټیم خصوصا چې 7 دانې مهم ولایتونه تاسې مرکزونه پکې بند وساتئ. دا فکر نه کوئ چې دا یو مهم شکایتونه دي او باید تاسې جوابګوی اوسئ؟ ډیره مهمه ده اشنا صاحب. لومړی تاسې دې ته توجه وکړئ، د افغانستان خلک دې دا قضاوت وکړي او پر همدې منطق دې بحث وکړي او دا د هر اړخیزه وڅېړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 1 میلیون رایې چې هغه دوی لومړی اعلان کړي وي، اولا دغه رایې د کومې خوا راغلي وي او دا د چا رایې وي چې دوی دغه بې اعتباره وګڼلې، یعنې سقف دوی 2.7 اعلان کړی و. ولې کمیسیون دغه وضاحت د افغانستان ولس ته نه ورکوي چې دغه رایې د چا رایې وي؟ بیا دوی 2.4 میلیونه بیا سقف فرض کوي د ریزل شیټ پر اساس باندې. بالکل، چون وخت لږ زره کم و، زما حتی د اندازې نه زیات هم 2 دقیقې ما تاسو سره وغوښتل ځکه چې تاسو ډېر مشرع معلومات ورکول. کورم ودان ډېر تشکر. موږ واده کوو چې د کمیسیون د چارواکو سره، کمیشنرانو سره او د ټولو ټیمونو سره عینې پوښتنې مطرح کوو، نظر اخلو چې تاسو هم وضاحت وشي. کورم ودان ډېر تشکر تاسو نه. مننه، ژوندي اوسئ.